ډولفین آیان څخه چا ولې بربنډه ویډیو کړې ده او اصل کې ډولفین آیان څوک دی که غواړئ خبر شي ویډیو تر پایه وګورئ او افغان میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ډولفین آیان څخه یو څو بې غیرته پښتنو د وسلې په زور بربنډه ویډیو کړې ده په سوشل میډیا کې خپره شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې کوم بې غیرته پښتون آیان ته وسله نیولې او د وسلې په زور یې ګواښي ترڅو ځان بربنډ کړي ډولفین یعنی نرښځی آیان د وسلې له ویرې خپل ځان بربنډ کړي چې یو څو بې غیرتو پښتنو دا ویډیو په سوشل میډیا کې وایرل کړې ده اصلا کیسه داسې ده چې پېښور کې دوه ډوله خلک عام دي لومړی بدماشان او خانان چې دا ډله ځانونه د ټول پېښور جاګیرداران بولي او هر څه یې چې خوښه وي د ټوپک په زور یې کوي که تاسې په پېښور کې دا ډله خلک نه وي لیدلي نو په پښتو پاکستاني فلمونو کې به مو هرو لیدلي وي بس له هماغې اندازه ولګوئ دوهمه ډله بیا یې ډمان او نرښځیان دي دلته ډېر داسې خلک شته چې یا یې په خپله خوښه د پیسو په بدل کې جنسیت ته تغییر ورکړی وي او یا په جبر سره یې جنسیت تغییر کیږي او بیا ترې د خانانو په حجرو کې د پیسو پیدا کولو په موخه د نڅا په ډول کار اخیستل کیږي او ځینو خو بیا د بدکارۍ لپاره هم کارول کیږي خو داسې خلک هم په پېښور او د پاکستان نورو سیمو کې پیدا کیږي چې مورزادي نرښځیان وي یعنی دنیا ته د یو نرښځي په توګه راځي د نرښځي آیان کیسه هم کټ مټ همداسې ده د رسنیو او سوشل میډیا د کارونکو سره د نرښځي آیان له مرکو او خبرو ښکاري چې آیان مورزادی نرښځی دی خو په خبره یې چې پلار یې له کوره شړلی دی او ډېر کله له مور سره د خپلې مینې په رشته کوششونه کړي چې پټ مور ته ورونو او خویندو ته راشي خو ظالم پلار په مرګ واخلی د کور وراخوا آیان سره په ولس او عامه ځایونو کې هم د یو ځناور په څیر رفتار شوی او هغه دی چې د دې انسان له انسانیت زړه ورموړ شوی دی دا ډله خلک یوازې په پاکستان او پېښور کې نشته بلکې د نړۍ په هر څنډه او هر هیواد کې شته حتی په افغانستان کې هم ځینې وختونه نرښځیان پیژندل شوي خو د ډاکټرانو له تشخیص او درملنې وروسته یو جنس ته تغییر شوي دي یعنی یا ترې هلک جوړ شوی یا ترې نجلۍ جوړه شوې ده په نوره نړۍ او افغانستان کې دا ډله خلک نه ځورول کیږي بلکې په پېښور کې دې خلکو ته په کمه سترګې لیدل کیږي او په ټوله کې د پېښور د پښتنو همدې غیر انساني اعمالو ته چې ولیدل شي نو سړی ویلی شي که چیرته د پېښور پښتانه او یا په تمامه معنا پښتانه د انسان او سړي بچي نشي نو لرې نه ده چې یو وخت په پښتانه د سپکاوي کنځلو ربړونې ځورونې او له بشریت د ځناورو په توګه د کار اخیستونکو په توګه وپېژندل شي بیا چې چېرته هم د پښتون نوم اخیستل کیږي نو د نرښځي آیان له نوم سربیره به پرې د ټوپکي ښکنځلمار او توهین کوونکي نوم نښتی وي تاسې په دې اړه څه نظر لرئ کمنټ کې راسره شریک کړئ له ملتیا مو نړۍ مننه شیر او سبسکرایب لازمي وکړئ تر بیا ښې چارې لویه لمل شه